اخرنی غزوه چې پیغمبر پکې شریک شوی دی نو هغه د تبوک دا غزا وه. د تبوک دا غزا په داسې وخت کې وه چې ګرمي ډېره زیاته وه، ډېره تیزه ګرمي وه او قحط مو بارانونه نه ورېدو او غریبي ډېره زیاته وه، سورلو کمی و، د اوبو کمی و. په داسې وخت کې دا غزا راپېښه شوې ده. هر جنگ چې کېږي، هره غزا چې کېږي د هغې یو سبب وي ولې دا غزا شوي، نو د دې یو سبب دی. اختلاف دی چې سبب د دې څه و، خو یو معروف سبب دا بیانېږي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دا خبر راورسېدو چې هرقل د روم باچا هغه کسان را جمع کړي دي د روم نه تعلق، د روم نه یعنی د روم سره تعلق ساتي، رومیان را جمع کړي دي، غساسینې را جمع کړي دي، د عربو بعض قبایل را جمع کړي دي کوم چې د دوی ملګري وو. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دې پته ولګېده چې کله پیغمبر ته دې پته ولګېده نو ووتو دوی مخې ته. یو غټه وجه دا بیانېږي. او د دې رومیانو سره جنګ شوی و، موږ یې تذکره کړې وه، جنګ موته. هغه بدل خو د دوی یعنې زړونو کې وه چې دا بدل به اخلو. نو د هغې دپاره بیا تیاری شروع کړو چې راشي د مسلمانانو نه خپل بدل اخلو او راشي په دوی باندې بیا حمله کوو. که تاسو ته یاد وي نو تېر شوي درس کې موږ چې کله واقعه بیانوله هغه چې پیغمبر د خپلو بیبیانو نه خفه شوی نو عمر بن خطاب رضی الله عنه چې دا قصه بیانوله نو هغه دا وویې چې یو ورځ به زه تلم د پیغمبر خواته او بل ورځ به هغه انصاري تو او بیا به زه په خپل کار کې وم، بله ورځ به هغه په خپل کار کې او په دغه ورځو کې دا خبره چلېده چې غسان قبیلې والا خپل اسونه تیاری د حملې دپاره، دا خبر د مخکې نه چلېدو. بیا چې کله هغه انصاري راغی او دا خبره مشهوره شوې وه چې پیغمبر خپلې بیبیانې طلاقې کړي دي، راغی ورې وټکو. چې ورې وټکو نو ده هغه عمر بن خطاب ورته وایي څه چل شوی غسان اجاء غسان قبیلې والا رالو کسو حملې وکړه. وایي نه لا بل اعظم من ذلك واهول طلق رسول الله صلی الله علیه وسلم نساءه. نه نوې د هغې نه م غټه خبره ده. نو د دې حدیث نه داسې واضحه کېږي چې دا خبر چلېدو چې یاره رومیان او غسان قبیلې والا او بعض د هغوی سره نور خلک دوی ترتیب جوړوي په مسلمانانو باندې د حملې کولو. بعضو علماو دا وجه ذکر کړې ده لکه امام ابن کثیر رحمه الله وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله د جزیرة العرب نه فارغه شو او مکه فتح کړه او اکثرو خلکو اسلام قبول کو، نو بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم اراده وکړه چې اوس د رومیانو سره جنګ وکړي او دوی له دعوت ورکړي او دوی پوه کړي چې دوی اسلام ته راننوځي. یا ایها الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار. الله په قرآن کې وایي چې ایمان والو جنګ د هغه کافرانو سره شروع کړي چې کوم تاسو ته نږدې دي. نو پیغمبر چې کله د جزیرة العرب نه فارغ شو او اکثر خلکو اسلام قبول کو، اسلام واضح شو، نو بیا دا خبره رومیانو ته رسوله. نو ځکه پیغمبر هغه طرف ته لاړ. خو واضح سبب چې اکثر علمای ذکر کوي هغه دا دی چې مسلمانانو ته دا خبر را رسېدلی و چې رومیان خلک را جمع کوي مسلمانانو باندې د حملې دپاره. او دغه حدیث تیر شو د عمر بن خطاب رضی الله عنه، دغې نه هم دا واضح کېږي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم مقابلې له مخکې ووتو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپلو ملګرو ته امر وکړو چې د دې غزا دپاره ځان تیار کړي. او دا طریقه و د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله به هم یو غزا لتو، یو جنګ له به تو، نو تو به یو ځي ته او نوم به یې د بل ځي اخیستو، یعنې کنایت به استعمالو، خبره به یې پټوله او خلک به په داسې دغه کې پرېوتو، داسې
طریقه باندې به پیغمبر تذکره وکړه د غزي چې هغوی به بل څه مراد واخیستو یاره پیغمبر که هلته روان دی هلته روان دی هلته به نه روان بل ځای ته به روان دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه وه سوای د دوو غزاګانو نه چې په هغې کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ښه صفا خبره کړې چې موږ هلته ځو یو د خیبر غزا وجه دا و چې هغې کې الله ایتونه نازل کړي وو چې دا خیبر به فتح کېږي او دا غنیمتونه به تاسو ته میلاویږي او دویمه د تبوک غزا دې کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ښه صفا خبره وکړه چې موږ به د تبوک طرف ته ځو هلته به رومیانو سره مقابله کېږي وجه دا چې تبوک ډېر لرې دی 800 کیلومیټره دا په خوله یادېږي 800 کیلومیټره چې ته په ګاډیو کې ځم 8-9 ګنټې لګي نو چې هغه دوري او د سورلو کمې یعنی را به شي 19 کسانو 18 کسانو سره به یو وکړو او دا به په نمبر باندې سورېدو د 19 کسانو 18 کسانو سره او بیا دغه ګرمي او د اوبو کمې نو ډېر لرې ځای د تبوک په هغه ټیم کې ډېر لرې ځکه پیغمبر ښه صفا خبره وکړه چې ځان ورته تیار کړئ ګورئ او دا داسې وخت کې ووتو چې میوې دغه ټیم کې پخېدې او خلکو د خپلو میوو انتظار کو او د دې نه جدا کېده ګران و په دغه ټیم کې خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم صفا خبره وکړه چې تبوک ته روان یو او هلته د دې قومونو سره مخامخ کېده دي د دې د لاسه خو بعض خلک پاتې شو که نه ځکه چې یو خو حالت څه خو بل میوې چې دی پخې شوې وې ګرمي ډېره تیزه وه غریبي وه نو د هغې د لاسه بعض خلک پاتې شوي دي چې د هغوی تذکره را روانه منافقان اکثر پاتې شوي ولې پاتې شوي دې خبرو د لاسه پاتې شوي دي الله ایتونه نازل کړي ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله اثاقلتم الى الارض ایمان ولو څه چل دی چې کله تاسو ته وویلی شي چې د الله په لار کې وځئ تاسو درانه شئ او دې ځمکې ته زور کوئ رضیتم بالحیات الدنیا من الاخره تاسو ګورې راضي شوي په دې دنیا باندې آخرت په مقابله کې دنیا غوره کړې ده فما متاع الحیات الدنیا فی الاخرة الا قلیل الله وی د دنیا د ژوند د آخرت په مقابله کې هیڅ هم نه دي الا تنفروا يعذبكم عذابا أليما که تاسو ونه وتئ الله به درله دردناک عذاب درکړي ويستبدل قوما غيركم او ستاسو په ځای باندې به الله بل قوم راولي او الله په دې باندې قادر دی مخکې ورته دوي الا تنصروه فقد نصره الله که تاسو د دې پیغمبر مرسته نه کوئ نو الله یې مرسته کړې ده که تاسو د پیغمبر یوازې پرېږدئ هم څه خبره نه ده الله دې د مرسته کړې ده په هغه ورځ الله د مرسته کړې وه چې کله دی د مکې نه راووتو او په غار کې دننه سو الله په هغه ټیم کې د مرسته کړې وه هغې نه مخکې مرسته کړې د اوسه پورې هم کوي بیا هم کوي الله دا ایتونه دې لپاره نازل شو چې د خلکو کې تیزي پیدا شي چې وځي انفروا خفافا وثقالا الله وی که درانې که سپکې وځئ د الله په لار کې وجاهدوا باموالکم وانفسکم جهاد وکئ په مالونو سره په نفسونو سره نو مسلمانان هغوی خو شروع کړه ځان یې تیار او دا قبیلې راتلې مدینې ته په دې غزا کې د شریک کېدو دپاره ځکه چې عام اعلان شوی و د هر طرف نه دا خلک را روان و غفار قبیلې ولا رالو اسلم قبیلې ولا جهینا اشجع بنو کعب د خزاعه نه او دا خلک دغه شان را روان او پیغمبر صلی الله علیه وسلم دویم اعلان دا وکړو چې موږ ګورې لښکر تیارو او حالات داسې دي چې خرچې نشتي غریبي ډېره ده که چا سره صحیح نو راوړئ صحابه کرامو یو ناشنا تاریخ جوړ کړی و ناشنا تاریخ لیکلی چې په څه طریقې سره هغوی خرچه کړې وه په دې غذا کې دې غذا کې خرچې ته ډېر زیات ضرورت و ځکه چې دا سفر ډېر اوږد و او لښکر غټ لښکر تیارېدو کسانو ډېر ضرورت و د
د سورلو ضرورت و د خوراک ضرورت اولنی انسان چې صدقې راوړي د په هر ځای کې اولنی دی نو هغه ابوبکر صدیق رضی الله عنه او عمر بن الخطاب رضی الله عنه امام ترمذی دا روایت راوړی دی امام ابو داود هم راوړی عمر بن الخطاب رضی الله عنه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم اعلان وکړو چې صدقه وکړئ نو ما سره کور کې مال پروت و په دغه ورځ مال و ما وی چې اليوم اسبق ابا بکر نن به د ابوبکر نه زه مخکې کېږم نو نیم مال مې خپل ټول راوړو دا ګوره لویه صدقه ده چې سړی نیم مال ټول راوړي نیم مال ټول د عمر بن خطاب رضی الله عنه راوړو وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما ته وی چې ما ابقیت لاهلک عمره د خپل بچو دپاره دې څه پرېښودي دي ما ورته وی چې مثله د دې امر نور یعنی نیم مال د الله په در کې صدقه کړو ابو بکر صدیق رضی الله عنه راغی وی واتى ابو بکر بكل ما عنده دا غزر چې څو ټول راغستی وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته یا ابا بکر ما ابقیت لاهلک تا د کور والا دپاره څه پرېښودي وی ابقیت لهم الله ورسوله الله او د الله پیغمبر مې ورته پرېښودي نو دغه ټیم کې عمر بن خطاب وی والله لا اسابقك الى شيء ابدا د نن بعد به تا سره مقابله نه کوم اوس د عمر بن خطاب رضی الله عنه مال دلته ډېر دی ګورې خو پیغمبر دا تپوس نه دی کړی چې څومره دې راوړې نه تپوس دا دې پرېښودی دی څومره دی نو که د ابوبکر صدیق رضی الله عنه مال لږ شي خو دا ډېر دی وجه دا دی چې هغه ټول راوړی دی د قرباني ته کتې کېږي لکه موږ سره مخکې ورځو کې موږ خبره کوله که نه چې یو دینار په 1 لاکو باندې څه شو زورور شو څنګه دینار په 1 لاکو زورور کېږي د هغې موږ وضاحت کړی و یو سړی 10 ریاله صدقه کړي یو سړی 1000 ریاله صدقه کړي او دا 100 زورور شي نو نیت ته هم کتې کېږي حالاتو ته هم کتې کېږي د هر سره باید بیا دا فیصله وشي چې کوم یو غوره دی ابوبکر صدیق رضی الله عنه ټول مال راوړو په دغه ورځ باندې عثمان بن عفان رضی الله عنه الله اکبر امام ذهبي وی ولم ينفق احد اعظم من نفقه عثمان رضی الله عنه د عثمان په شان خرچي چا نه ده کړې عثمان رضی الله عنه چې څومره خرچه کړې ده دومره خرچه هیڅ چا نه ده کړې خصوصا په دغه ځای کې امام بخاري دا حدیث راوړی چې کله عثمان رضی الله عنه د ظالمانو محاصره کو هغه واقعه موږ د هغه په سیرت کې بیان کړی او هغه راښکاره شو ورته وی تاسو ته دا پته نشته چې ما لښکر تیار کړی و د تبوک د غزا هغه تاسو نه ما پسې راګدي او دی ورته هم وی په دې کوم جومات کې چې تاسو لمونځ کوئ لیږئ مسیح نبوي ورته یادو پیغمبر ویلي چې څوک به دا ځمکه دې جومات له والي او الله به له جنت کې ځای ورکوي ما وی ځمکه اخیستې وه نن هغه جومات ته تاسو ما نه پرېږدئ دا ځمکه ما اخیستې وه پیغمبر ویلي وی څوک به دا جومات له ځمکه والي او الله به له جنت ورکوي ما اخیستې وه نو په دغه ورځ هم پیغمبر دا ویلي من جهز جیش العسره فله الجنه څوک به دا لښکر تیار کړي او الله به له جنت ورکوي عثمان رضی الله عنه راپاڅېدو جنت یې به یې کوو پیغمبر بیا خبره وکړه بیا یې وکړه او هر پیر له عثمان رضی الله عنه راپاڅېدو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته صحیح ده چې ته جنت اخلې وجه دا و د ده راپاڅېدو د نورو وروسته کېدو چې د نورو صحابه کرامو ته پته و چې دا لښکر تیارول سم زور غواړي دا معمولي لښکر خو نه دی چې دا 1000 کسان دي یا 2000 دي یا 10000 دي یا 15000 دي د دوی تیارول دوی له سورلۍ دوی له خوراک دوی له پیسو انتظام کول دا ډېر لوی زور غواړي
نو عثمان رضی الله عنه راپاڅېد یا رسول الله زه به وکړم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته صحیح ده چې ته یې کولی شي لاړ 1000 دینار یې راوړو په کپړه کې راغسي 1000 دیناره د سرو زرو وری دا اودیسي د بعضو ته دغه ښکاري چې 1000 دیناره یې راوړو 1000 دیناره د سرو زرو راوړو داسې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لګو د لښکر دپاره د چاندې را جمع کېدې او د خوراکونه را جمع کېدو مسیح نبوي کې ډیرې لګېدلي وو د کجورو د نورو خوراکونو د پیسو ډېر سخت حالات نو دی لاړ راغی اول پېرې 1000 دینار راوړو او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې جولۍ ته ور واچولو هغې داسې کړلاره یې کو او پیغمبر صلی الله علیه وسلم د پیسې داسې لاس کې اړولې راړولې وایي ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم د عفان دا زوی که د نن نه بعد هر څه کوي نقصان وله نه ورکوي داسې هم جنتي دی نو جنت یې به یې کړی ده ګوره په څو ځایونو کې جنت به یې کړی وي یو دغه ځای کې چې پیغمبر وایي څوک به د جومات له ځمکه والي الله به له جنت ورکړي ځمکه ده اخیستې وه یو هغه کوی د یهودي نه به څوک والي او الله به له جنت ورکړي هغه کوی هم ده اخیستی او بیا دلته څوک به د لښکر تیار کړي او الله به له جنت ورکړي دا هم عثمان بن عفان رضی الله عنه دا کار کړی په بل روایت کې راځي امام احمد راوړی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خطبه وکړه په خطبه کې دا ووی وایي څوک به لښکر تیار کړي عثمان رضی الله عنه پاس یا رسول الله زه به یې وکړمه زه به وکړمه علی 100 بعیر باحلاسها واقطابها یا رسول الله 100 اوښان زما د طرف نه شو سره د سامان او سره د هر څه بیا پیغمبر خبره وکړه وی لښکر به څوک تیار کړي عثمان پاڅېد یا رسول الله علی 100 اخرى باحلاسها واقطابها یا رسول الله 100 اوښان نور زما د طرف نه سره د سامان او سره د هر څه بیا پیغمبر وی لښکر به څوک تیاری عثمان رضی الله پاڅېد یا رسول الله علی 100 اخرى 100 په ما باندې نور شو سره د سامان او سره د هر څه خطبه روانه وه او په دې کې بیا شور شو بهر لکه څوک چې څه راوړي څه شی راوړي اصحاب کرام هم کتو بهر ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي څوک وایي عثمان دی څه وایي وایي 9.5 اوښان یې راوستي دي 9.5 اوښان 9.5 اوښان داسې په خوله باندې ویل اسان دي ګورې 9.5 اوښان سره د سامانه او 50 اسونه د روس مسیح نبوي سره تیار ودرولي وو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې ولیدو مسکی شو ما علی عثمان ما عمل بعد هذا عثمان دې نه بعد چې څه کوې کوه نو هسې هم تا جنت ګټلی پرې دومره سخت وخت کې تا د مسلمانانو مرسته کړې یعنی دومره سورلۍ او دا پیسې او دا هر څه الله اکبر دا خلک دي چې جنتونه یې به یې کړي دي زنانه راتلې چا خپلې والۍ راوړي او چا بنګړي راوړو او بوډاګان هم لېږي او ماشومانان هم لېږي او مشران هم لېږي او ټول را روان نو ډېره خرچه دې کړې وه چا عثمان بن عفان او بیا ډېره خرچه عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه کړې وه عبدالرحمن بن عوف دا ګوره غریب صحابي و یاد دي تاسو که نه مدینه کې مالداره شو مدینه ته چې کله هجرت وکړو هغه انصاري سره چې کوم سره چې در ورولي وه نو هغه ورته وی زما دا مال نیم زما شو نیم ستا شو ځمکه نیمه زما نیمه ستا ښځې مې دوه دي چې کومه دي خوښه یا به طلاق کړم هغه ستا ده بله زما نو ده ورته وویل الله دې ستا مال کې برکت وچې ما ته د بازار لار وښایه دومره مالداره کړو الله چې بیا به صحابه کرام ووایي که دې خاورې روالي خرڅوي که نه په هغې کې هم ګټه کولی شي ډېر مالداره سړی و بانتها عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله وایي دا لښکر به څوک تیاروي نو دی راپاڅېد یا رسول الله زما چې څومره مال دی نیم د دې لښکر دپاره او نیم زما دپاره یعنی نیم مال ټول مکمل د دې لښکر دپاره او بیا لاړ 40 اوقیې راوړې د سرو زرو هغې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې جولۍ ته ور واچولې او دغه شان بیا لاړ
8,000 درهم یې راوړي وو. 8,000 درهمه د سپینو زرو درهم د سپینو زرو 8,000 درهم یې راوړي. درهم او سره زر او نیم مال یا رسول الله دا د دې لښکر دپاره شو. دا ټول عبدالرحمن بن عوف ورکړي دي. عباس رضی الله عنه لویه صدقه ورکړې وه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تره، او سعد بن عباده، طلحه، محمد بن مسلمه، دې ټولو ډېر مال راوړی. او هغه ډېر مال چې راوړی په هغو کې یو عاصم بن عدي، هغه 90 وسق د کجورو راوړي وو، 90 وسق، او یو وسق کې 80 ساعی، او یو ساعه تقریبا څه د پاسه 2 کیلو وي. نو چې کله به حساب وکړي ټول، نو تقریبا 11,500 کیلو کجورې راوړې وه. 11,500 کیلو کجوره د عاصم بن عدي رضی الله عنه راوړې وه. او دا صدقې را روانې وې، دا خلک رامات شو. الله اکبر. خو په دې کې غریبانان وو، ټول خو مالداره نه وو که نه، مالداره خو لږ وو، غریبانان ډېر وو. هغه غریبانان هم صدقې راغستې وې را روان وو، لکه ابو خیثمه رضی الله عنه، هغه 1 ساع کجوري راغستې وې. 1 ساع کجوري یعنی تقریبا څه د پاسه 2 کیلو کجوري راغستې وه را روان. الله زړه ته ګوري، عمل ته ګوري، دې ته نه ګوري چې ډېره ده او که لږه ده. الله عمل ته ګوري چې څوک ښایسته عمل کوي. دا اوس 2 کیلو کجوره څه شی دی؟ د هغه دغه طاقت نور نه و. دنه کم ابو عقیل دی. ابو عقیل راغی او په دې لین کې هغه هم ولاړو، او د ځان سره 1/2 ساعه کجوري په دې ترخ کې پټې نیولې. ابو عقیل د ده نوم و حبحاب. 1/2 ساعه کجوري راوړې، یعنې تقریبا کیلو کجوري راغستې، او په دې لین کې ولاړو، غلی ترخ کې نیولې. او اراده یې دا و چې دا به زه پټې ور واچوم، دغه ډیري ته زه به ترې ځم، ځکه چې دې کې څه پته لګي. یو کس لکه عاصم بن عدي مونږ ووایي تقریبا 11,500 کیلو کجوري راوړي. نو دې غریب په کوم 1 کیلو راغسته، او دا هم په دغه ورځ مزدوري کړې وه، راوړې وه. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ابو عقیل څه دي؟ وی نه یا رسول الله، وی نه څه دي، راواچوه. نا خو پټول هغه وایي زه به یې دغې ته ور واچوم، زه به ځمه. هغه داسې خلک وو چې الله سره یې تجارت کوو. خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولیدو ابو عقیل ولاړ. ابو عقیل څه دي راوړي؟ نه یا رسول الله، بس وی نه څه دي، راواچوه. دا ترخ کې څه نیولي دي؟ نو د سترګو نه اوښکې روانې وې. هغه کجوري 1 کیلو دغه کړه، والله ته د هغه د زړه حال معلوم و. منافقانو وخندل. نو په دې باندې الله څه کوي؟ په دې 1 کیلو اوس الله څه کوي چې تا 1 کیلو راغستی نه؟ سړی صدقه کوي، سمه صدقه راوړي. عبدالرحمن بن عوف چې صدقه وکړه، دوی دا ریاکاري کې هر دور کې د منافقانو دا کار دی چې مؤمنان په ارام نه پرېږدي. چا چې صدقه ډېره ورکوله وي، هغه ته څه وي؟ هغه ته ریاکار وي. چا چې لږه ورکوله وي، الله ته د دې څه ضرورت دی؟ نو دوی په ابو عقیل پورې هم وخندل، په ابو خیثمه رضی الله عنهما په هغه پورې هم وخندل. ویې لږه کیلو 2 کیلو کجوري وسې شه دی راوړې، نو سم شی بیا راوړې. الله آیتونه نازل کړو: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات. دا منافقان خاندي او خبرې کوي په هغه چا پسې چې ډېر مال لګوي. والذين لا يجدون إلا جهدهم. او کومو خلکو سره چې مال نشتی، بس لږ کوشش یې کړی د الله ویې سې راوړي دي، نو دوی په هغوی پورې مسخرې کوي. فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. الله دوی مؤمنانو پورې خاندي
چې دوی لږ سره وړي دي الله وی اصل کې مسخرې به زه دوی پورې کوم خو د قیامت په ورځ به پته ولګي دوی د الله په نیکانو بندګانو پورې خاندي سید ابو عقیل صدقه لږ راوړي د خدای طاقت دی دا ډېر زیات د لویه صدقه ده چې انسان سره دغه صحیح څه چې دی هغه ټول راوړي ما لږ ساعت مخکې ده ووي که نه چې دا اهمه نه ده چې ډېره ده او که لږه ده څومره دې راوړه یره یو سړی وي چې ما سره چې څه دي هغه ټول مې رااخیستي نو دا ډېره لویه صدقه ده یو سړی دی 2 روپۍ دي ورسره په 2 کې دی یو صدقه کوي او یو سړی دی اربونو کربونو روپۍ ورسره دی او په هغې کې هغه 1 کروړ ورکوي نو کم یو ډېره درنه د 1 روپۍ درنه ده هغه 1 کروړ نه درنې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته یو جماعت راغی د څو کسانو 2 کسانو یو نومو سالم ابن عمیر سالم ابن عمیر او دویمو علباء ابن زید او دریمو ابو لیلى عبد الرحمن بن كعب عمرو بن الحمام عبد الله بن المغفل هرمي ابن عبد الله عرباض بن سارية دا ټول غریبانانو دوی سره څه شتي نه چې ورکړي دوی سره هېڅ هم نشته خو روسته راغلي دي چې موږ د دې غذا نه پاتې نه شو څه خو شتي نه خو چې پاتې نه شو رالو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی یا رسول الله موږ له پکې سورلي راکړې موږ ځو روان یو تاسو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته لا اجد ما احملكم علیه ما سره خو څه نشته تاسو له زه کومه سورلي درکړم بله موږ سره ځان له سورلو کمې نو د کوم ځای نه تاسو له سورلي درکړم نه یا رسول الله که موږ ځو موږ خو راوسئ ځئ اوس کوم ځای نه سورلي درکړم نو دوی روان شو د سترګو نه اوښکې روانې او په زړونو کې دغه ارمان و چې یاره موږ سره سوی موږ به وتی وی نن سورلۍ را سره وی مال وی صدقه کړی وی الله د دوی عذر په قرآن کې منلی دی چې او دا معذوره دي قرآن کې الله د دوی تذکره کړې ده ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه الله وی د خلکو باندې څه ګناه نشته ګوره ستا خواله چې راغلي او تا ته وی سورلۍ راکړه او ته یې ما سره څه نشته چې دله درکړمه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع الله وی ستا د ای پیغمبر وی ستا د مجلس نه چې ووتو نو سترګو نه اوښکې روانې وي ولې حزنا ألا يجدوا ما ينفقون الله وی غمجن و د دې د لاسه چې څه ورسره وونه موږ سره سوی موږ به مو په دې غذا کې شریک شي دا ګورې هغه مؤمنان نه دي چې دوی څه دنیوي مقصدونو لپاره راغلي نه موږ له یا رسول الله سورلۍ راکړه هنو ته پکې مرې دا خو جهاد دی مرګ پرېږده مور پلار پرېږده بچي پرېږده هر څه پرېږده خو چې الله راضي شي اوس یو سورلۍ راکړه چې موږ لاړ شو دا هغه مؤمنان دي او کله چې دوی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خوا نه راووتو نو یو کس د دوی خوا نه راغی ابن یامین ابن عمیر النضري هغه میلو شو د ابو لیلا سره په دوی کې یو که نه ابو لیلا ابو عبدالرحمن بن کعب او دویم عبدالله بن المغفل د دواړه راووتو دواړه یو ځای روان وو ژړلي نو دې پسې ورغلی د ابن یامین وی ما یبکیکم ولې ژاړئ هغوی موږ پیغمبر خوا نه رالو موږ وی چې سورلۍ راکړه هغوی چې څه نشته وليس عندنا ما نتقوى به على الخروج معه او موږ سره هم څه نشته چې موږ پکې وځو دی موږ ځو د پیغمبر په مرسته کې ځو دی لښکر سره ځو د رومیانو سره مقابله کوو موږ تیار یو خو سره سره شته نه چې پې لاړ شو او نه را سره دومره څه د لارې خرچه شته هېڅ هم نشته نو دې ابن یامین هغوی له چې دی نو یو اوښ ورکو وی زما سره یو اوښ شي زه به یې درکړم دواړو ته یې وي هغه اوښ یې وله ورکو او کجوره یې وله ورکړه څه وی دا په لارې کې خوري نو هغه دواړه بیا وتي وو دا دواړه پکې تلي وو ابو لیلا عبدالرحمن بن کعب و عبدالله بن المغفل رضی الله عنه دوی له ده چې دی نه اوښ ورکړه
علبه ابن زید پکې مو، علبه ابن زید رضی الله عنه، د ده ناشنا قصه وه. جړلې د شپې کور ته راغی، چې راغی نو د شپې اوس الله ته ولاړ لګوره وی اللهم انک قد امرت بالجهاد، یا الله وی تا د جهاد امر کړی دی، ورغبت فيه او تا ترغیبونه ورکړي دي چې جهاد کوئ. ثم لم تجعل عندي ما اتقوى به مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، نو بیا دې درله دومره سم نه دي راکړي چې زه به لاړ شم جهاد له. ولم تجعل في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحملني عليه، او نه دي پیغمبر له به دومره څه ورکړي دي چې هغه به ماله سورلي راکړي، زه خو دا خواله ورله ما خو یې سورلي نشته، دا اوس د الله ته لګیا. وإني أتصدق على كل مسلم بكل مظلمة أصابني بها في مال أو جسد أو عرض. بس زه خپل طرفنه په هر مسلمان باندې دا صدقه کومه، که چا ماته څه قسمه تکلیف هم را رسولی دی، که په مال کې، که په بدن کې، په عزت کې، هغه ټولو ته زه معافي کوم او دا پې زه صدقه کومه. نورې اوس نه رسېدو صدقو، د څه لګولی پیسې خو دغه سره نه وي. نو دی صدقه کړه. کله چې سحر شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم مانځه نه بعد وی اين المتصدق هذه الليله، الله خبر ورکړی و کنه، وی هغه دا شپې چې صدقه کړې د هغه کوم ځای کې دی، وی څوک هم پوه نه ساتي. بیا پیغمبر وی اين المتصدق فليقم، صدقې چې د شپې کړې د کوم ځای کې دی. صحابه کرام حیران وی دا څوک د شپې چا صدقه کړې؟ صدقې خو د ورځې کېږي، خلک سامانونه راوړي، خلک چاندې راوړي، د شپې بګې صدقې چا کړې به دی راپاڅېد. علبه رضی الله عنه راپاڅېد، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ابشر، زیری دله درکوو، فوالذي نفسي بيده، په هغه الله مې د قسمي د چا په لاس کې چې زما ساه ده، لقد كتبت في الزکاة المتقبله، ستا لقد كتبت في الزكاة المتقبلة. علبا زیر دل درکو ستا زکات ګور الله قبول کړی دی، تا چې پرون د شپې کوم زکات ورکړی دی هغه الله قبول کړی دی. سوچ وکړئ دې کې ګوره دا د دوی د جهاد سره څومره محبت دی او څومره شوق یې دې سره چې الله په در کې څه ولګي. دا خلک دي چې هر څه د الله دپاره قربان کړي وو، هسې الله نه دي ویلي د دوی په باره کې چې رضي الله عنهم ورضوا عنه، الله د دوی نه راضي دی او دوی د الله نه راضي دي، هسې خو نه دي ویلي. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، الله د دغه مؤمنانو نه راضي دی، نو هسې خو ترې نه یې راضي شي، دا اوچت مؤمنان دي. ابو موسى الاشعري رضي الله عنه اشنا قصه، امام بخاری امام مسلم دا روایت راوړی. ابو موسى اشعري رضی الله عنه وی زه ملګرو ولیږلمه چې ته لاړ شه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه سورلۍ راوله، څه ترې راوړه چې موږ پې سواره شو ځو که نه. وی دا د تبوک د غزا وه. وی زه رالم وی ما ورته وی چې ای د الله پیغمبره زما ملګرو زه رالیږلی ما لتحملهم، چې سورلۍ موږ له سره راکړي که. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه ټیم کې غوسه و، وی والله لا احملکم علی شی، په الله مې د قسمي چې یو سورلۍ دله م نه در کومه. وی چې ووافقته وهو غضبان، پیغمبر غوسه و دغه ټیم کې، ما ته څه پته و. وی زه واپس رالم ډېر غمجنه وم چې یاره پیغمبر به زما د لاسه تکلیف ورته رسېدلی دی، زما نه به خفه شوي. رالم ملګرو ته لږ ساعت وي داسې نه ومه چې دې کې بلال رضی الله عنه راغی، اواز یې وکړو ای عبدالله ابن قیس، عبدالله ابن قیس د ابو موسی اشعري خپل نوم دی. ابو موسی دا خو دا کنیت دی او په دې مشهور دی. وی ما جواب ورکړو، ما چې څه چل دی؟ وی راته وی چې اجب رسول الله صلی الله علیه وسلم. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم جواب وکړ، یا اجب جواب ورکلاړ شه، رسول الله صلی الله علیه وسلم یدعوک، پیغمبر دې راغواړي. وی چې زه ورغلم وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ماته وی چې خذ هذین القرینین، دغه دوه اوښان ولاړ دي دا ورسره ویسه او دا ولاړ دي دوه او شپږ اوښان،
چې دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سعد رضی الله عنه دغه وخت کې اخیستی و. دا بوځي خپلو ملګرو له دا وښایه او ورته ووایه چې ان الله دا د الله د طرف نه دي، تاسو سورئ په دې باندې یا د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د طرف نه دي. بیا یو روایت کې داسې راځي چې ده ورته دا خبره مو کړه، بیا پسې لاړ چېرې پیغمبر خو قسم خوړلی و چې نه در کوم. نو بیا پسې دی لاړ، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته یې خبره رایاده کړه، ویا رسول الله موږ راغلي یو سورلۍ مو غوښته تا قسم خوړلی چې زه به نه در کومه، او بیا دې سورلۍ راکړه افنسیت، هغه قسم درنه هېر دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وویل ما سورلۍ نه ده در کړې، سورلۍ په اصل کې الله در کړې ده. او بله دا وایي زه چې کله قسم وخورم په یو خبره باندې او بیا راته د هغې نه غوره بله خبره ښکاره شي، نو هغه قسم زه کفاره ورکړم او ماتې کړم. مطلب دی چې د هغې زه کفاره ورکوم. یو کار د انسان قسم وخوړو بیا ورته د هغې نه غوره بل ښکاره شو، نو دغه زوړ ماتول پکار دي او د هغې کفاره به ورکوې. دا د ابو موسی رضی الله عنه قصه وه. واثله ابن الاسقع رضی الله عنه په سنن د امام ابو داود کې دا قصه ده. هغه څه وایي؟ وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم د طرف نه اعلان وشي چې تبوک د غزا دپاره راوځئ. وایي زه رالم خپل کور ته واپس، د اعلان نه بعد وکتو راوکتو مې غصه راسره نه و. واپس چې راووتم نو اولنی ټولګی د صحابه کرام هغه تیار شوی و روانېدو له، یعنې دا لښکر په ټولګو کې تقسیم شوی دی. نو اولنی چې کوم ټولګی و هغه څه و، هغه تیار شوی و. نو ما په مدینه کې چغې کړې، اواز مې کړو الا من یحمل رجلا له سهمه، څوک به ما ځان سره په سورلۍ باندې بوځي او که څه مال غنیمت میلاو شو نو زما هغې کې به د هغه برخه وي، مال غنیمت به زما د هغه سره تقسیم وي، زه به د خپلې برخې نه هغه له ورکوم خو ما بوځي. د دلیل دی په دې باندې چې دا ګوره غنیمتون له نه دي روان، ځکه که دوی غنیمتون له روانه بیا برخه هلته نه ورکوي. مقصد د الله رضا ده. په انصارو کې یو کس اواز وکړو صحیح شوه ستا نصیب به زمونږ وي د مال غنیمت او موږ به دې بوځو او خوراک به هم ستا زمونږ سره وي. ما ورته وایي چې صحیح ده په دې اتفاق دی. وی هغه وایي چې فسیر علی برکت الله، بس د الله په برکت سره راخیږم. دی ورسره وختو، بیا څه اوښان و په لاس ورغلي وو. سبحان الله روایت په اخره کې داسې راځي، وی ما ته یې وایي چې د اوښان دې ډېر مزېدار دي. وی ما داسې وزغلول راوزغلول، وی هغه ولیدو اچھا چې دی چې بوله اتفاق چې ورسره شوی چې غنیمت به دا به د دی او دی به زه بوځم او ډوډۍ به ما سره خوري او بیا به یې راولم. وی ما ته یې وایي چې ډېر مزېدار اوښان دي ډېر مزېدار. وی ما ورته وایي چې انما هي غنیمتک التي شرطت لك، دا خو ستا غنیمت دی که نه، ته خو ستا اوښان دا خو هغه شرط دی تا چې لګېدلی وي. ما ته وایي چې خذ قلائصک یا ابن اخي، رواره د خپل اوښان والا فغیر سهمک اردنا، موږ هغه بل نصیب ستا یادو، هغه ثواب کې موږ وایي چې زموږ برخه وي. غنیمت خو دغه هم دی که ته به ثواب واپس نه راوړې، موږ دغه مقصد ثواب کې برخه وه، دا غنیمت مې نه یادو. داسې الله والا خلک وو، داسې اوچت خلک وو، ټول سوچ یې د الله د دین سره و، ټول سوچ یې د الله د راضي کولو سره و. بانډچیانو کې چې کوم پاتې کېده غوښتي هغه رالو چې زړونو کې ایمان نه و، رالو عذرونه یې بیان کړو او بچی دی او ځای لرې دی او کور کې څوک نشتی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم اجازت ورکړو د پاتې کېدو پاتې شي، خو عذر یې وله قبول نه کړو ځکه چې دا دروغجن دي. او دا 2 کسانو تقریبا دا بانډچیان چې کوم دي المعذرون من الاعراب، 2 کسان راغلي د دروغو عذرونه یې بیان کړو ټول. ګوره د مؤمنانو شان څنګه دی، هغه دی ګرځي چې څوک هم ویسي، ګرځي چې څه طرف نه خرچه پیدا شي چې موږ لاړ شو. دوی دا حال دی، عذرونه بیانوي موږ نشو تللی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وایي موږ پرېږده. الله بیا آیتونه نازل کوي لا یستأذنک الذین یؤمنون بالله والیوم الآخر
اے پیغمبره چې په الله باندې مضبوط ایمان او په آخرت باندې هغوی ګوره اجازت نه غواړي د پاتې کېدو. انما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. پیغمبر چې اجازت غواړي کنه نو هغه دي چې په الله باندې او په آخرت باندې ایمان نشتی، په شک کې پراته دي، ځکه هغوی ستا نه اجازتونه غواړي. مؤمنان اجازتونه نه غواړي تا نه. یو خو د دوی دا حال. منافقان خو الټه ګرځېدو دا په خپله خو نه تلو، په خپله خو هغوی عذرونه بیانول د دروغو، خو نور هم پاتې کول. الله په هغوی باندې رد کړی دی په سورة التوبه کې. الله سوي لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا. الله وی که په دې جنګ کې نږدې پیدا ښکارېدی که نه او دا سفر لږ لنډ وی لتبعوک، نو دوی د سره هم تلو، منافقان د سره هم تلو. خو هلته دوی د فایده ښکاري نه ظاهري، لکه چې د رومیانو سره جنګ خو ډېر ګران کار دی، نو پته نشي چې ګټي که نه به ګټي، او ځای ډېر لرې دی او خرچه پکې لګي، نو دوی نه ځي. که دا نږدې ځای وي الله وي دا ټول راووتو. ولكن بعدت عليهم الشقة، سفر د لاسه دوی نه ځي. وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم. الله وي دوی قسمونه خوري که زمونږ طاقت وی مونږ تاسو سره وتو. يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. الله وي ما ته پته چې ټول دروغجن دي، دا په دروغ قسمونه خوري. منافقانو خو دا کټ عادت و دا قسمونه خوراک. او دا نور صحابه کرامو منع کول وي تاسو مه ځئ. دې ګرمۍ ته وګوره، په دې ګرمۍ کې تاسو ځئ، لږ صبر خو کې نو چې موسم برابر شي. الله آیتونه نازل کړي، دوی څه وایي منافقان؟ وقالوا لا تنفروا في الحر. وی دوی وایي چې په ګرمۍ کې مه وځئ. الله اکبر. قل نار جهنم أشد حرا. الله وی تو وایي چې جهنم هغه اور خو به ډېر ګرم دی، نو هغې نه به ځان څنګه بچ کوئ؟ صحیح دی چې تاسو خو جهاد له په دې ګرمۍ کې نه وځئ، خو هغه اور سره به څه کوئ؟ د هغه ګرمۍ سره به څه کوئ؟ د هغې نه به په څه طریقه ځان بچ کوئ؟ منافق الجد بن قیس پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله د تبوک د غزا دپاره تیاری کوو نو دی راغی. پیغمبر ورته یا جدو هل لك العام في جلاد بني الأصفر. څنګه رومیانو باندې ګزارونو ترې اراده شتي که نه؟ دوی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ویې د الله رسوله که ما له اجازت راکړې زه به پاتې شم او په فتنه کې مې مه اچوه. څنګه؟ وی زما قوم ته زما پته ده او دا ټول خلکو ته زما پته ده چې زه په زنانو ډېر مهین یم او د دې رومیانو ښځې ډېرې ښایسته دي، نو زه به په فتنه کې پرېوځم او بیا صبر نشم کولی. الله ایتونه نازل کړو ومنهم من يقول اذن لي ولا تفتني. الله وی بس پکې ستا خوا د راغلي و پیغمبر وی چې ما له اجازت راکړه فتنه کې مې مه اچوه. الا في الفتنة سقطوا. الله وی په فتنه کې خو دی پروت دی چې د دین خلاف لګیا دی. فتنه نور څه ته وایي؟ فتنه دغه دی چې جهاد نه دی پاتې شو که. نو دا آیت د جد بن قیس مبارک نازل شوی ده او دا به ګورئ که تاسو ته یادي جد بن قیس دا د بنو سلمه مشر دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ده نه مشرتیا اخیستې وه او دا هغه سور اوښ والی دی چې د حدیبیې په ورځ یې د پیغمبر سره بیعت نه و کړی. دا هغه سور اوښ والی دی جد بن قیس. حدیبیه کې چې کله بیعت کېدو نو دی هغه دی هغه خپل اوښ پسې چې ګرځېدو بیعت یې نه و کړی. نو کله چې الله ایتونه نازل کړو چې الله راضي دی دغو نه کومو چې تا سره بیعت وکړو نو دی پکې نه دی داخل، ځکه چې دی په هغه ټیم کې به خپل اوښ پسې ګرځېدو. نو د منافقانو دقه کار
هغوی دغه دا خلک یې ټول ګډوډ کول او په خپله هم نه تلو او الله سبحانه وتعالی به د دوی خبر وخت په وخت پیغمبر صلی الله علیه وسلم له ورکوه لکه جولاس ابن سوید ابن الصامت جولاس دی په اوله کې منافق او بیا یې توبه ویستې وه او ډېره ښایسته توبه یې ویستې وه کله چې قرآن نازل شو په هغې کې د منافقانو تذکره وه نو جولاس دا وی په الله مې دې قسم که دا محمد رښتینی که نه نو بیا موږ د خرو نه هم زیات بدتر یو نو دې سره خوا کې عمیر ابن سعد ناست و هغه ورته وایي جولاسه وایي زه په تا ډېر زیات مین یم او ما سره دې ډېر احسانات هم کړي دي او ډېر عزتمن یې خو داسې خبره دې وکړه که زه بهر وکړمه نو وبه شرمېږي ګورې دې پیغمبر ته او دې مؤمنانو ته او که نیک ومه نو هلاک کېږم الله ایتونه نازلوي هغه ته خو الله د هر څه خبره کوي خو دوی کې یو خو به کوې که نه یا خو دا خبره به دې اوس ورسوي نو دا سړی به څه شي وبه شرمېږي ښه که پټ یې ساتي نو دې شرمېږي که پټ یې ساتي نو بیا د عمیر ابن سعد الله یې شرموي ځکه چې الله خو ایتونه نازلوي نو لاړ په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې لاړ پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوا کېناست ورته یې وی جولاس دا خبره وکړه ستا باره کې په دې کې جولاس راغی او قسم یې وخوړو وی ما دا نه دي ویلي او دی په ما دروغ جوړوي الله ایتونه نازل کړو یحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا کلمة الکفر وکفروا بعد اسلامهم دوی قسم خوري چې موږ دا خبره نه ده کړې الله وی دوی یقینا د کفر دا خبره کړې وه د هغې نه بعد به جولاس توبه ویستې وه او ډېره ښایسته توبه یې ویستې وه جولاس په دغه ټیم کې ګوره منافقانو بل کار وکړو جومات یې جوړ کړو چې هغې ته څه ویله کېږي مسجد الضرار د تبوک د دې غزا نه بلکل لږ مخکې مسلمانان لا وتي نه او دوی جومات جوړ کړو دا جومات یې د څه دپاره جوړ کړو چې دلته موږ مشورې کوو د مسلمانانو خلاف او دا به یو قسمه مورچه وي د دې ځای نه به موږ په مسلمانانو باندې حملې کوو او ظاهره کې دې څه ښکاره کړه چې دا بس موږ غریبانان له جوړوو دلته به لمونځ کوي او دلته به دین خدمت کېږي او څوک چې د پیغمبر جومات ته نشي تللی هغه به دلته راشي او مشر د دې کار ابو عامر الفاسق چې د تذکره مخکې تېره شوې ده احد په غزا کې د کنده کنستې و په هغې کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولیدلی او زخمي شوی او دا د حنظله رضی الله عنه پلارو ابو عامر الفاسق ده ویلو دې منافقانو ته وایي زه به دله مال هم در ولېږم اصله هر څه زما طرف نه ته جومات جوړ کړئ بلکې زه به دله د رومیانو د طرف نه مرسته راوړم وایي نو دوی پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې ورغلو چې کله جومات تیار کړو وایي که ته راشې او 2 رکعته لمونځ پکې وکړي ما خو د مؤمنانو دپاره دا کار وکړو سبحان الله دغه ټیم کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم روانو په سفر باندې تو نو دی ورته وایي چې انی علی جناح سفر زه خو ګوره سفر له روان یم وحال شغل او ډېر مصروفه یم ولو قدمنا ان شاء الله لاتیناکم فصلینا لکم فیه که بیا موږ واپس رالو ان شاء الله نو موږ به درشو جومات کې به د لمونځ وکړو الله بیا وروسته ایتونه نازل کړو لا تقم فیه ابدا په دغه جومات کې به چېرته نه ودرېږي په دغه کې لمونځ نه کوې دا خو دوی یو مورچه جوړ کړې ده دا جومات دوی جوړ کړی ولې دی مسجدا ضرارا نقصان ورکولو دپاره وکفره د کفر د لاسه یې کړی دی وتفریقا بین المؤمنین د مؤمنانو په منځ کې به دوی فرقې جوړوي اختلافات پیدا کولو له جومات جوړ کړی دی وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل او د الله او د الله د پیغمبر چې کوم دشمنان دي هغوی له یې مورچه جوړه کړې ده او دوی به قسمونه خوري چې موږ خو دا په ښه نیت باندې کړی دی خو ای پیغمبره والله یشهد انهم لکاذبون الله د دې خبرې ګویي کوي چې دوی په دې خپلو خبرو کې څه دي دوی دروغجن دي بس پیغمبر صلی الله علیه وسلم هلته لمونځ ونه کړو او الله سبحانه وتعالی منافقان ښه وشرمول دا لښکر چې کله تیار شو او دا 10,000 کسان وو 10,000 کسان داسې لښکر چې ته مخکې نه دی تیار شوی چې هغې 10,000 کسان دي 10,000 کسان او د دوی نومونه ټول په دغه کې نه یو لیسټ کې لکه څنګه چې
کعب رضی الله عنه وایي چې دې سلیست نه و څه رجسټر نه و چې په کې نومونه لیکلی کېدو خو بعضو سیرت والو علماو او بعض روایتونه دي معلومیږي چې له ډېر زره کسانو پیغمبر صلی الله علیه وسلم محمد ابن مسلمه دی په مدینه باندې مشر کړی او عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله عنه ته د جومات منځونو او منځونه ورته حواله کړي چې منځونه به ته کوې او کم خلک چې وتو بس پکې پاتې شو نو د هغوی زړه کې دا و څوک چې به پاتې کېدو چې یاره دومره غټ لښکر دی په دې کې څوک د چا تپوس ونه کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم تپوس کړی و د ټولو به یې کوو لکه تپوس یې کړی و د ابو رهم نه د غفار د قبیلې چې راغلي دي که نه دي د اسلم د قبیلې تپوس یې کړی و د کعب بن مالک او نور او روان دي انشاءالله په دې غزا کې علي بن ابي طالب رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم پرېښوده وي ته پاتې شه ته پاتې شه زما د کور او ستا د کور چې څومره خلک دي د هغوی به خیال کوې او دلته به یې نو هغه ورته وایي اتخلفني فی الصبیان والنساء یا رسول الله د ښځو او د ماشومانو سره مې پرېږدي زه ځمه جنګ له پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى ته په دې نه راځي لکه څنګه چې هارون د موسی علیه السلام سره هغه شاته پرېښو چې کله لاړ کوی تور ته او تل ته شاته پاتې شي حق شه مدینه کې بیا منافقانو دا خبره شروع کړه چیرې وګوره دی پاتې شو پیغمبر ته پته و چې دی جنګ نشي کولی او دی ځکه پرېښود دی منافقانو خو دا کار دی که نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا لښکر وتی و جرف علاقې ته رسېدلي و چې دې کې ګورې علي رضی الله عنه راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته علي سي چې الله اسلحه ورسره مو یا رسول الله خلک مدینه کې دا خبرې کوي چې ته زه دې دلاسه پرېښودم چې زه کمزوری وم او زه د باندې بوج کېدم او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي کذبو دروغ وایي خو ته مې دې لپاره پرېښودی چې شاته ته زما نایب شي زما په کور والو کې اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى ته په دې نه راځي چې الله کوم مقام هارون له ورکړی چې اخیستی شي ها غیر انه لا نبي بعدي زمانه بعد ګورې پیغمبر نشتی بل ګورې هغوی ولې نه یم راځي وایي چې راځي نو بیا ځه واپس ځو د خلکو خبرو ته مه ګور نو په دې طریقې سره منافقان هم پاتې شو او بعض مؤمنان پاتې شوي د هغوی تذکره روانه ده او علي بن ابي طالب رضی الله عنه پاتې شوی دی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم پرېښودی دی او کوم چې معذوره و چې الله وله عذر قبول کړی دی هغوی هم پاتې شوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې نه مخکې چې وځي ثنیة الوداع علاقې ته چې ورسېدو نو د هغه ځای نه خو یو عبدالله بن ابی بن سلول منافق راواپس شو خپل ملګري ځان سره راواپس کړو خو هغه ځای کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د لښکر تیار کړو نو غټه جنډه د لښکر هغه ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورکړه او زبیر بن العوام له د مهاجرینو جنډه ورکړه اسید بن حضیر له د اوس انصارو کې اوس قبیله چې د هغې جنډه ورکړه او الحباب بن المنذر هغه له د خزرج جنډه ورکړه او تبوک ته چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره څوک روانو لارې خو نو د هغه نوم علقمه ابن الفغوا الخزاعي رضی الله عنه دبا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته لاره خوا سبحان الله دغه ټیم کې واقعه ډېره ایماني واقعه ده ډېره ایماني د ابو خیثمه رضی الله عنه ابو خیثمه دې پاتې شوی بغیر د عذر نه نور کسان هم پاتې شوي د مؤمنان زیاد و منافقان نه منافقان خو پاتې شوي دي خو د بیمانۍ د لاسه پاتې شوي دوی په سبا بل سبا کې پاتې شوي دي ابو خیثمه رضی الله عنه پاتې شوی کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم تبوک ته لاړ یو څو ورځې تېرې شوې نو ابو خیثمه راغی خپل خاندان ته خپل کور ته راغی نو د دوه ښځې وي په دې باغ کې دوه مزیدار ځایونه جوړ کړي دي او سوري پې جوړ کړي دي او هرې ښځې خپل ځای تیار کړی دی او دله یې اوبه یخې کړي دي او ډوډۍ ورته تیاره کړې ده نو کله چې دی ورننوتو څنګ دې کور ته او دې باغ ته
دې خپلو ښځو ته یې وکتو بیا چې هغوی څه جوړ کړي وو هغې ته یې وکتو نو دی وی رسول الله صلی الله علیه وسلم في الضح والريح والحر وأبو خيثم في ظل بارد وطعام مهيأ وامرأة حسناء في ماله مقيم پیغمبر وی په دوړو کې روان دی خولې پې راماتې دي په سختو حالاتو کې روان دی ابو خیثمه وی سوري کې ناست دی او ښځې ورسره خوا کې دي او ډوډۍ ورته تیاره ده ما هذا بالنصف ده د کوم ځای انصاف ته او د کوم ځای عدل دی بیا یې خپلو ښځو ته ووی په الله مې دې قسم چې یو یې ته هم نه نږدې کېږم چې څو پورې د پیغمبر سره نه یم میلاو شوی ماله سامان تیار کوي ماله سورلۍ تیاره کوي زه ځم هغوی له سورلۍ تیاره کړه سامان یې تیار کړو او روان شو په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې تبوک کې دی هغوی سره میلاو شو نو کله چې ورنږدې شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم تبوک کې راکوي شو چې ورنږدې شو نو خلکو وی هذا راکب علی الطریق مقبل یا رسول الله څوک را روان دی دغه دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم کن ابا خیثمه الله دې کړي چې ابو خیثمه یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې باندې مهینو خلکو یا رسول الله هو والله ابو خیثمه د الله پیغمبر او په الله دې زمونږ قسم یې هغه دی ابو خیثمه دی نو دی چې څنګه د خپل اوښ ودرو راغی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه سم چاپېره شو په ژړا شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وی ابو خیثمه ولي وی کدت یا نبی الله ان اهلک نږدې و د الله پیغمبر چې زه تباه شوی تزینت لی دنیا دنیا راته ښایسته شوې وه وتزین لی مالی فی عینی مال راته ښایسته شوی نږدې و چې جهاد نه پاتې شوی دی ای د الله پیغمبر زما دپاره بخانه وغواړه نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغه دپاره بخانه وغوښت او د هغه دپاره یې د برکت سوال وکړو دغه ټیم کې د ابوذر غفاري رضی الله عنه اشنا واقعه ابوذر غفاري رضی الله عنه دیم روانو راوتی و تو په غزا کې شریک کېدو او شریک شو خو دې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه شاته پاتې شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله روانو سجي کې به پړاو واچو نو دې ملګرو به ورته یا رسول الله پلانې نه دی راغلی ورې نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته دعوه پرېږدئ فإن یک فیه خیر که خیر پکې جو رابش که خیر پکې نو څه به رابشي او که خیر پکې نه یو الله دې دمه کړی نو څه کوئ دغه شان د ابوذر غفاري په باره کې ویلی شو چې یا رسول الله ابوذر نشته پیغمبر صلی الله علیه وسلم پرېږدئ که خیر پکې رابشي ابوذر غفاري رضی الله عنه څوک دی دغه موږ ځان له سیرت هم بیان کړی دی څنګه پاتې کېږي نو پاتې شي خو کومه سورلۍ چې روانه کړې وه هغه کمزورې وه سورلۍ نه تله دومره زړور انسان او دومره بادر او دومره د الله په دین باندې مین چې سزي پورې په دې سورلۍ باندې لاړ خو بیا نور طاقت نه و نو د سورلۍ نه خپل سامان په شا کړو او پیاده تبوک ته روان شو په دغه شړو کې او په دغه لارو کې دی پیاده روان شوی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم په یو ځای کې پړاو اچولی و دی روان چا ولیدو یا رسول الله څوک را روان دي دوړه داسې اوچتېده او څوک را روان دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی الله دې کړي چې ابوذر وي په ده باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډېر مین و خلکو ولیدو یا رسول الله ابوذر دی وی رحم الله ابا ذر الله دې په رحم وکړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده یوازې را روان دی او دی به مریم یوازې او دی به راپاسیم یوازې او څنګه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلو همدقه شان شو ابوذر رضی الله عنه بیا د عثمان بن عفان رضی الله عنه په خلافت کې الربذ علاقې ته تلو چې دا د مدینې نه لرې ده لږه او فاصله کې ده د مدینې نه او هلته ورسره صرف په دې ربزه کې د ده ښځه اوسېده او یو مري ورسره و غلام نو کله چې د مرګ ورته رانږدې شو او زنکدن پرې راغی نو هغه دواړو ته یې دا وویل تاسو به ماله غسل راکړئ او ماله به کفن راکړئ او بیا به ما دې دروازې سره بهر کېږدي دې لارې ته کوم طرف باندې چې خلک تېرېږي هلته به ما کېږدي نو که څوک را تېر شو نو
خوا کې به ورسره ودرېږي دا به ووایي چې هذا ابو ذر صاحب رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ابو ذر دی وایي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ملګری دی وایي موږ سره مرسته وکړي دی راسره ښخ کړي جنازه پې وکړي نو څوک به راشي په مسلمانانو کې په ما باندې به جنازه به وکړي او ما به ښخ کړي کله چې وفات شو نو ښځې او کم مریض چې غلام هغوی وله غسل ورکو کفن یې وله ورکو بیا یې پرېښودو د قضي کې هغه دغه سره یې کېښودو لاره کې نو سبحان الله عبدالله بن مسعود رضی الله عنه را روان و خپلو ملګرو سره د عمرې نه وی را روان چې کتو جنازه پرته ده وی نږدې و چې د اوښان په دې جنازه له پاسه ختلی تپوس یې وکړو دا څوک دي غلام ورسره خوا کې ولاړو که نه هغه مري وی هذا ابو ذر صاحب رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خو ابو ذر دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ملګری نو ټول ملګري په ژړا شو عبدالله بن مسعود رضی الله عنه را کوی شو ژړلی و دی وی صدق رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر رښتیا ویلي و تمشي وحدک وتموت وحدک وتبعث وحدک پیغمبر ویلي و چې دی به یوازې را روان دی یوازې به مري او یوازې به راپاسي نو بیا را کوی شو او جنازه یې پې وکړه او بیا یې ښخ کړو یو روایت کې داسې راځي چې کله ابوذر غفاري رضی الله عنه باندې ځنکدن راغی نو ام زر ورته په ژړا شوه نو ابوذر ورته وایي ما یبکیکي ته ولې ژاړې هغې ورته وایي وما لي لا ابکي ولې به نه ژاړم وانت تموت بفلات من الارض او ته په دې شړه ځمکه کې موږ ته مرې ولا ید لي بدفنک او زه ستا ښخولی نه شم وليس عندي ثوب يسعك فأكفنك فيه او ما سره داسې کپړې هم نشتي چې ستا د کفن دپاره پوره شي نو هغه ورته لا تبکي وابشري جاړه مه او زیری دله در کومه پیغمبر دا ویلي چې زما په ملګرو کې یا داسې ویلي چې په تاسو کې به یو سړی مري په شړه ځمکه کې او مؤمنان به راځي په هغه باندې به جنازه کوي نو کوم ټیم کې چې پیغمبر دا خبره کوله نو په هغه ټیم کې چې څومره ملګري وو هغه ټول مړه شوي دي او زه پاتې شوی یم نو زما ایمان او یقین دی چې دغه قسم زه یم چې په شړه ځمکه کې ومرم او پیغمبر ویلي چې د باندې به مؤمنان جنازه کوي والله ما کذبت ولا کذبت په الله مې د قسم نه زه دروغ وایم نه ماته دروغ ویلی شوي دي پیغمبر دروغ نه وایم دقې شان وشو او ابوذر غفاري خو ډېر رښتینی انسان و د هغه د سیرت د بیانولو مقام نه دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کوي امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړی ما اضلت الخضراء ولا اقلت الغبراء على ذي لهجة اصدق من ابي ذر د ځمکې نه په ځمکه د پاسه او د اسمان نه لاندې د ابوذر په شان رښتینی انسان پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویې نشته نو ابوذر غفاري رضی الله عنه پاتې شوی خو هغه داسې نه و پاتې شوی چې مدینه کې پاتې شوی په لاره کې لږ لیټ شوی او بیا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره یو ځای کې ملګری شو په دې زمانې به د خپل درس ختم کو اکتفا به وکړو انشاءالله پر روان درس کې به د دې ځینې بیا خبره مخکې پوره کوو په څه طریقې سره مؤمنان روان شو او په لاره کې څه تکلیفونه هغوی ته رسېدلي وو بیا تبوک ته څنګه ورسېدو جنګ شوی او نه و شوی او د هغوی څومره لښکر و دا ټولې خبرې به انشاءالله پر روان درسونو کې بیانوو الله دې مونږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نقش قدم روان کړي او الله دې زمونږ حشر د پیغمبر صلی الله علیه وسلم او د صحابه کرامو سره وکړي هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.